مینا جغرافیا د نقشه غواړي، مینا تاریخ د معلومات غواړي، مینا پښتو د معنا غواړي، مینا کیمیا د سمبول غواړي، مینا فیزیک د فارمول غواړي، مینا ریاضي د حل غواړي، مینا صنف د اخلاق غواړي، مینا مکتب د حاضری غواړي. دا د وی ډالۍ زما لخوا نه ټولو مینانو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراجالدین شینوار یو ځل بیا د میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو دغه شان ویډیو جوړولی شو. تاسو به د ویډیو په سر کې د ویډیو په انټرو کې لیدلی وي چې هغه یوه لنډه ویډیو ما جوړه کړې وه. دغسې ټایپس ویډیو موږ تاسې څنګه جوړولی شو، ډېر زیات ښایسته او اسانه طریقه ده. تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چېرته تاسې زما په چینل کې نوي یاست یا تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ، په بیل آیکن باندې لازمي کلیک کړئ تر څو زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسېږي. نو رادرومو دوستانو ویډیو شروع کړو چې څنګه کولی شو دغه شان زبردست ویډیوګانې موږ تاسو په کین ماسټر او همدارنګه انشوټ په واسطه موږ تاسو بهترینه ویډیوګانې جوړې کړو. که موږ تاسو هر ډول ویډیو جوړول غواړو، هغه ویډیو که د تاسې هر ډول ویډیو وینئ، په ټیک ټاک کې وینئ، په یوټیوب کې وینئ، هغه ټولې ویډیوګانې په کین ماسټر او په انشوټ کې چې دی ایډیټ کېږي او په همدې دواړو اپ کې چې دی جوړېږي. نو انشاءالله کین ماسټر د ډاونلوډ کولو طریقه ما ښودلې وه او همدارنګه د انشوټ ما ښودلې وه. که بیا هم چا ویډیوګانې نه وي کتلې انشاءالله زه به نوې ویډیوګانې پرې جوړوم تر څو هر وخت نوی اپډیټ رادرومي. نو انشوټ کې هم کله اپډیټ راشي، کین ماسټر کې هم اپډیټ راځي. نو رادرومه موږ خبره په دغه ویډیو کې چې څنګه کولی شو دغه شان ویډیو جوړه کړو. د دې لپاره به تاسې دلته کلیک وکړئ او دې لپاره به تاسې دا بره په دې اپشن باندې کلیک وکړئ یو څه شو چې کله تاسې په دې باندې کلیک وکړو تاسې به لږ صبر وکړئ. هلته به تاسې په میډیا باندې کلیک وکړئ. څه شو چې کله په میډیا باندې تاسې کلیک وکړو دلته به دوستانو تاسې یو تصویر راواخلئ. کوم تصویر باندې تاسې غواړئ هغه ویډیو تاسې جوړه کړئ، هغه تصویر به تاسې راواخلئ. چې کله تاسې هغه تصویر راواخیسته، زه هغه تصویر راواخلم، تاسې به تصویر ورته راواخلئ. چې کله م تصویر راواخیسته مانه د فیسبوک نه مې تصویران راپورې وستي وو، فیسبوک نه مې تصویران ډاونلوډ کړي وو، نه پوهېږم بیخي ورک شو. دا صحیح شو، دغه تصویر به تاسې پیدا کړئ. صحیح شو، چې کله م تصویر پیدا کړئ دا تصویر به تاسې راواخلئ. چې کله م تصویر راواخیست دا تصویر باندې به تاسې کلیک وکړئ او بره دغه نشان چې دی په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به مساوي نشان کلیک کړئ، په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسې دا راواخیست دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو، چې کله په دې باندې کلیک وکړو بیا په لیر باندې تاسې کلیک وکړئ، په میډیا باندې به کلیک وکړئ. دغه یوه ویډیو ده، د دې لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی، تاسې په ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو به تاسې له ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ. ډسکرپشن کې د دې ویډیو لینک شته دی. صحیح شو، دغه ویډیو چې کله ډاونلوډ کړئ دلته به تاسې بره په دې نشان باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې په دې باندې کلیک وکړو بیا فیډ باندې کلیک وکړئ. چې کله په فیډ باندې کلیک وکړو بیا به تاسې دلته دغه ویډیو دغه سپین شیان وینئ دې ته به راشي. صحیح شو، بیا په دې باندې تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، دغه ویډیو به داسې راسره په ټیک مار علامه باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو څومره چې مثلا دا اندازه وي د خپلې ویډیو په اندازه باندې ډېر کړئ. صحیح شو، او د دې ساوند چې کوم دی د دې ساوند به تاسې دا ور صفر کړئ. ساوند ته ور صفر کړه، دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، بیا به تاسې لاندې راشئ او دلته بلډینګ دلته په سکرین باندې بیا تاسې کلیک وکړئ او دا به داسې کړئ. صحیح شو، بیا به هغې نه وروسته تاسې بیا هم دا تصویر ورته انتخاب کړئ. چې تصویر ورته انتخاب کړو دغه لاندې کوم اپشن چې دی دغه وینئ دا اپشن به تاسې آن کړئ او بیا به د دویم اپشن باندې کلر باندې به تاسې کلیک وکړئ او د دې دا رنګ به تاسې لږ تت کړئ تر څو دغه ویډیو ښکاره شي. په ټیک مار باندې به تاسې کلیک کړئ. له هغې نه وروسته بیا تاسې په لایر باندې کلیک وکړئ، یوه بله ویډیو به تاسې ور واخلئ چې د دې ویډیو لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې شته دی. ما به ورسره لیکلي وي چې نمبر 1 ویډیو او نمبر 2 ویډیو. نمبر 1 به دغه وي او نمبر 2 به دغه بله وي چې زه یې اوس راخلم. نمبر 2 ویډیو به تاسې دا بله راواخلئ. چې کله دغه ویډیو تاسې راواخله په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړو هغې نه وروسته به تاسې دلته په دې باندې کلیک وکړئ، فیټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، دغه ویډیو به تاسې ټیک مار کړئ، د ویډیو باندې به بیا تاسې کلیک وکړئ او د دې ساوند چې کوم دی دا به تاسې صفر کړئ. چې ساوند هم ختم کړه دغه ویډیو به تاسې انتخاب کړئ او بیا به تاسې لاندې راشئ بلډینګ اپشن ته، دغه ته به تاسې کلیک کړئ، بیا تاسې سکرین پرو ووایئ. صحیح شو، چې سکرین مو ووهه دغه ویډیو موږ تاسې سره جوړه شوه. صحیح شو، تر دې حده موږ تاسې سره ویډیو جوړه شوه.
ګورئ دغه ویډیو تر دې حده موږ تاسو سره جوړه سوه صحیح شو لا هین وروسته په دې باندې تاسو یو ساوند ولګوئ که ترانه وي سندره هر څه چې وي تاسې لګوئ دلته په اډیو کې تاسې لګولی شئ او که په لایټ کې تاسې سره میډیا کې مو مثلا کوم ویډیو یا ترانه تاسې سره هر څه وي هغه به تاسې دلته وراوړئ صحیح شو دغه ما وراوه ګوره دې باندې به تاسې کلیک کړئ د یو پیج نه به دا تاسې ورک کړئ صحیح شو د یو پیج نه به ونیسئ او دا به داسې ورک کړئ چې کله ورک کړه دغه ویډیو تاسې سره په دې باندې چې دی نصب شو صحیح شو چې کله دا تاسې سره په نصب شو دغه به تاسې ځان سره سیو کړئ صحیح شو چې کله تاسې ویډیو ځان سره سیو کړه لا هین وروسته په میډیا باندې به تاسې کلیک وکړئ چې میډیا کلیک په نیو باندې به تاسې کلیک وکړئ او هغه ویډیو چې تاسې ځان سره مثلا ثبت کړې ده یا مو سیو کړه هغه به دلته تاسې راواخلئ صحیح شو چې کله م راواخیسته دلته به تاسې کلیک وکړئ ګوره دغه ویډیو ده صحیح شو دا ویډیو ده او دا چې کله تاسې راواخیسته په دلته به تاسې لیکلې وکړئ چې دلته به تاسې ورته لیکل وکړئ چې هر ډول لیکل ترانوم هر څه ستاسې هر ډول وي هغه به تاسې دلته لیکل ورته وکړئ صحیح شو دلته به تاسې لیکل ورته وکړئ بیا به دې لیکلو کې دلته تاسې لیکلو ته کلر چینج کولی شئ په دې ځای کې بیا ته په لیکلو کې چینجز راوستی شئ په دې ځای کې د دې لپاره مختلف سټایل انتخابولی شئ د دې سټایلونو ډاونلوډ کولو طریقې ما ښودلې وي بار بار هلته شته دی د سټایلونو طریقه هلته ما لیکلي چې د اردو 500 پوینټس موږ څنګه ډاونلوډ کولی شو صحیح شو هلته شته دی نو تاسې هغه هم کتلی شئ هغه ویډیو هم کتلی شئ لاندې راشئ ما به لیکلي یو که ویډیو نه شئ پیدا کولی ډسکرپشن باندې کلیک کړئ ما به لیکلي چې د فونټ ډاونلوډ کولو طریقه هغه تاسې وګورئ صحیح شو دلته فونټس دي په دې ځای کې چې دا بر آپشن کوم دی په دې ځای کې موږ تاسو سره دا لیکل چې څنګه راشي څنګه دې ختم شي نو دې سره موږ تاسو سره دغه جوړولی شي صحیح شو کله چې تاسو سره دغه لیکل مو وکړو په ټوله ویډیو باندې به دا لیکل تاسې وکړئ د دې څخه وړوکه کول ښکته کولی هم شئ ګورئ دغه لیکل موږ سره راغلی زما ځان زما جانان افغانستانه نو دغه لیکل راغلل موږ سره نو به دې نور سب ټیک مار باندې تاسو وکړو تاسې ځان سره ویډیو سیو کوئ نو انشاءالله زه کوشش کوم کوښښ کوم چې تاسو ته د ویډیو په ایډیټ باندې زیات کار وکړم تر څو تاسو ته زیات ویډیوګانې اپلوډ کړم انشاءالله که وخت و زه به کوښښ وکړم چې په کینماستر او د انشوټ باندې یو کورس واچوم تر څو تاسې په انشوټ او کینماستر باندې مکمل ډول سره پوه شئ بیا ضرورت نشته چې زه هر ډول ویډیو اپلوډ کوم چې دا داسې دی دا داسې نو بیا به تاسې کینماستر زده وي او تاسې په کینماستر کې هر ډول ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ بیا به زه کوښښ کوم چې په یوټیوب باندې ویډیوګانې جوړ کړم یوټیوب څخه منی څنګه ګټلی شو څنګه ترلاسه کولی شو یوټیوب نوی اپډیټ شوی دی په یوټیوب کې سیټینګ څنګه کولی شو همداسې په همدې طریقې به مخکې ځو ستاسې ملتیا غواړم تاسې ملتیا هڅې دي چې ما تر یو لوړ حده پورې رسولی شي نو ستاسو ملتیا غواړم زما چینل ته سره سبسکرایب کړئ له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو دا زما چینل مخکې لاړ شي انشاءالله زه به کوښښ کوم چې داسې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم چې ستاسې په ګټه وي مننه تر بیا مو ښې چارې